بیا ځینې صدوقیان څوک چې د قیامت نه منکر دي هغه له راغلل او د هغه نه داسې تپوس وکړه چې استاذه موسی موږ ته دا ښودلی دي چې که د چا رور مړ شي او ښځه پاتې شي او بچي یې نه وي نو بل رور د هغه کونډه واده کي او د هغه نسل د پیدا کی نو اوس ورونو لومبي واده وکړو او بې اولاده مړ شو بیا دویم هغې ښځې سره واده وکړو بیا دریم هغې سره واده وکړو همدغه شان وواړه مړه شول خو د یوم اولاد ونه شو آخر هغه ښځه هم مړه شوه د قیامت په ورځ به دغه ښځه د چا وي ځکه چې واړو وروڼو ورسره واده کړی و عیسی هغې ته وفرمایل د دې دنیا سړي او ښځې واده کوي خو هغه څوک چې د بلې دنیا لایق ګڼلی شوي دي هغې به نه واده کوي او نه به واده کیږي ځکه چې د هغې نه پس به هغې نه مري هغې به د پرښتو په شاني ځکه چې هغې د مرګ نه پس بیا را ژوندي شوي دي نو ځکه د خدای پاک بچي ګڼلی کیږي او دا چې مړي به را ژوندي کولی شي دا خو موسی په خپلم د جاړو د سوځولو په واقعه کې بیان کړی دی چېرته چې د مالک خدای په هکله فرمایي د ابراهیم خدای پاک د اسحاق خدای پاک او د یعقوب خدای پاک نو هغه د مړو خدای پاک نه دی بلکې د ژوندو خدای پاک دی د هغه په نس ټول ژوندي دي په دې د شرې ځینو عالمانو وویل استاذه ډېر ښه دې وویل او د دې نه پس په چا کې دا جرأت نه و چې د هغه نه بل سوال وکړي بیا عیسی هغې ته وفرمایل هغې بیا دا څنګه وایي چې مسیح د داود زوی دی ځکه چې داود پخپله په زبور کې فرمایي چې زما مالک ته وفرمایل زما ښي لاس ته کښېنه تر څو چې زه ستا دشمنان ستا د خپو لاندې نه کم داود خو پخپله هغه ته مالک وایي نو بیا هغه د داود زوی څنګه کیدی شي د ټولو خلکو په وړاندې عیسی خپلو مریدانو ته وفرمایل د شرې د عالمانو نه ځان ساتئ څوک چې په لویو لویو چغو کې ګرځي او په بازارونو کې د عزت په سلامونو ډېر خوشحالیږي او په عبادت خانو او په میلمستیاو کې د مشرۍ په ځای کې ناستل غواړي همدا هغه خلک دي چې د کونډو مالونه خوري او د ریا اوږدې اوږدې دعاګانې کوي دوی به د ټولو نه سخته سزا ومومي